علیکم سلام وروره، تا پوښتنه داسې کړې دا پوښتنه خو په بل هغه کې هم جواب سوله چې د ښځې بچی وي شیدې ورکوي نو هغه بچي ته شیدې ورکوونکي بچي ته د مرضعې ښځې ته روزه خوړل شرعاً جواز لري وروره، ورته جایز ده. الله دې ښه لره کامیاب. علیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي که چېرته یو سړی کور کې ښځو ته تراویح په جمع باندې ورکوي نو دغه تراویح چې په جمع ورکوي ښځو ته وتر به هم په جمع ورکوي محترمه خود نو په رمضان کې وتر دي په جمع باندې. الله دې ښه لره وروره کامیاب اوسې. علیکم سلام. حامد متوکل په نامه یو ورور پوښتنه کړې چې تراویح خو سنت دي دغه په جمع باندې کول یې سنتي محترمه حنفي فقها ټول وایي چې د جمع باندې کول هم سنت دي خو سنتي کفایي دي محترمه. او وروسته چې هغه د رسول الله سلام زمانه کې تراویح چې سوي دي هغه 3 ورځې نو هغه محترمه په جمع باندې سوي دي. وروسته بیا عمر رضی الله عنه چې راټول کړي دي هغه هم په جمعیت باندې راغلي. نو تراویح هم سنت دي دا جمع هم سنت ده وروره. الله دې ښه لره کامیاب اوسه. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور زاهد الله په نامه د پاکستان پېښور نه پوښتنه کړې. د ورور پوښتنه داسې ده چې دغه د روزې نیت به که د سړي د شپې د روزې نیت نه و کړی روزه یې څنګه ده؟ نو محترمه وروره د هرې روزې دپاره هره ورځ جدید نیت دا ضروري ده کوې به خو همغه چې ته نیت کوې چې روزه نیسم همدا نیت ته وروره دا په خوله باندې نه همدغه نیت چې پیشلمی کوي یا روزه نیسي همدا نیت ته. خو دلته یوه خبر دا ده دا ورور وایي چې نیت دې بیخي کړی نه وي. نو محترمه که د شپې نه دې نیت نه وي کړی د ورځې د زوال نه مخکې هم چې نیت وکړې دا هم صحیح کېږي. علامه ابن العابدین الشامی رحمه الله رد المحتار کې وایي وعند علمائنا الثلاثه لا يجوز الا بنيت جديده لكل يوم من الليل او قبل الزوال مقيما او مسافرا. الله پاک دې روغ جوړ. علیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور فکر کوم د وزیرستان نه پوښتنه کړې ده. نو د ورور پوښتنه داسې ده چې یوه مور ده بچي ته شیدې ورکوي نو ده ته خو دغې ښځې ته خو روزه خوړل جایز ده خو دی وایي چې دلته دغه تشه په هغه باندې ډکېدلی سي پوډري شیدې ورکوي په هغه باندې هم کار کیږي. نو محترمه پوډري شیدې او د مور شیدې ډېر فرق لري وروره. نفس یې اجازه د الله عز وجل له طرف نه ورکړل سوې ده. الله دې جوړ لره وروره کامیاب اوسې. هغه ښځه چې شیدې بچي ته ورکوي دې ته روزه خوړل جواز لري. الله دې ښه لره وروره کامیاب اوسې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو مجاهد ورور پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې کوم وخت کې تراویح کېږي هلته دې موږ پیره وي پټاور کې او کله چې پیره د تراویح خلاصې سي موږ 11 بجې مثلا وایي زه له هغه نه خلاصېږم نو زه څه وکړم؟ محترمه علما وایي چې تراویح چې دي چې له خپل وخت نه قضا سي بې قضایي نشته ده خو چې له وخت نه قضا سي وخت خو یې ټوله شپه ده محترمه نو په تاسې باندې داسې وکئ وروره که یوه ورځ وي خو پروا نه کوي تناب فرض مونځ وکیه او که داسې چې هره ورځ تا ته دغه وخت پیره در رسیږي داسې یو ترتیب برابر کړئ چې د ملګرو ته په دغه وخت کې پیره بدله سي چې ټول برخه پکې واخلي یو ورځ یو ته یو ورځ بل ته یو ورځ بل ته داسې یو ترتیب برابر کړئ او که داسې نسي کېدلی هره ورځ تا ته محترمه نو بیا که یو دوه ملګري یې خو صحیح ده بله کوټه کې چې خالي وي هلته ملګري وي د نه په جمع باندې جمع م وکیه او تراویح م وکیه او که بالفرض دغه سیستم نه برابرېږي نو بیا تناب تراویح وکړه. الله دې ښه لره وروره الله دې جوړ لره کامیاب اوسېږي بیا څلور رکعاته وکړه پروا نه کوي. الله دې ښه لره وروره کامیاب اوسې. علیکم السلام. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د یو چا ساه بندېږي دی روزه نیولی سي که نه؟ ګوره محترمه هر هغه څوک چې یو مسلمان ماهر ډاکټر ورته وایي چې ته روزه مه نیسه تا ته د طب له لحاظه روزه تاوان کوي بیا د دی روزه نه نیسي محترمه او ساه خو نو محترمه دومره خو نو هر سړی تکلیفیږي ستړی کېږي انسان د روزه د همدې دپاره مازې بانې ورته جوړول ساه یې بنده د هر چا ساه بنده کېږي محترمه د عمر تکلیف خو په چا راځي نو دا د هغه ډاکټري له اصولو موافق دی څنګه ده وروره الله دې ښه لره کامیاب اوسي. یو که داسې وي یو سړی هغه بخاخ ربوي ته ضرورت لري نو هغه باندې ما تیار تحقیق کړی د سره وایوره ملګري درته رالیږلی ده. الله دې ښه لره کامیاب اوسي. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور سید احمد په نامه د هرات ولایت اوبې ولسوالۍ نه پوښتنه کړې. د دغه ورور پوښتنه داسې ده که چېرته یو سړی د مثلا مالو ته پروړ یا واښه اچوي نو هغه خو ګرد وي پکې نو دا ګرد که د سړي تیر سي روزه یې ماتېږي که نه؟ محترمه که چېرته یو سړی
ګرد یې خولې ته ننوځي روزه نه پاسي. هغه چې قصدن نه باسي روزه ماتیږي. دغسې حالت کې محترمه نه ماتیږي. ولو دخل فی حلقه غبار او ذباب لا یفسد الصوم وان ادخل قصدا یفسد. الله دې ښه لره وروره کامیاب اوسې. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده که چیرته یو سړی مثلا په روزه کې بلغم یا لاړې تېرې کړي او له دې سره وینه وي، نو محترمه که د لاړې یا د بلغم غالب وو، بیا وینه باندې روزه نه ماتیږي. او که دا وینه او دغه لاړې مساوي ولې یا وینه غالبه وله، بیا ستوني ته لاړلې وروره، په دې باندې روزه ماتیږي. اما اذا وصل فإن غلب الدم او تساویا فسد والا لا. الله دې ښه لره محترمه، الله دې جوړ لره.